سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت جامو کې به وي. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته وایم چې همسټر کامباټ مایننګ کې د کیلیګانو ترلاسه کول په وړیا ډول بغیر له دې چې هغه 4 ګیمه ډاونلوډ کړئ او ترسره کړئ او تاسو ته د کیلي کوډ درکړي. بالکل تاسو ته اسانه طریقه ښیم چې تاسو کولی شئ هره ورځ نامحدوده د کیلي کوډونه ترلاسه او همسټر کامباټ کې د کیلیګانو شمیر زیات کړئ. دوستانو همسټر کامباټ کې نه فعلا پروفیټ زیات مهم ده نه سکې کیلي ډېرې مهمې دي دوستانو. ځکه همسټر کامباټ مایننګ خپل اعلان وکړو چې دغه کیلي مهمې دي او دا به موږ د مهمو جوایزو لپاره کارونکو ته ورکوو. یعنې چې څومره ستاسو کیلي ډېرې وي هغومره تاسو کولی شئ دغه مهم جوایز چې فعلا نه دي راغلي او ډېر زر به راشي بیا ترلاسه کولی شئ. نو دغه ویډیو کې تاسو ته دوستانو یو روبوټ معرفي کوم چې تاسو ته څنګه چې مې ویل روزانه نامحدوده فری د کیلي کوډونه درکوي. راځو زه ویډیو ته دوستانو مکمله طریقه تاسو ته ښیم. دا ډول روبوټ د دوستانو همسټر کامباټ فری کی. دا روبوټ دوستانو ما په خپله جوړ کړی چې تاسو ته فری د کیلي کوډونه درکوي. روبوټ بالکل کار کوي. نو دا ډول روبوټ باندې چې مو کلیک واخیستو دوستانو دا ډول صفحه راځي. دلته به تاسو ته سټارټ یا شروع لیکلی سئ. په همدې به تاسو کلیک کوئ روبوټ سټارټ کېږي. دلته دوستانو ژبې تاسو ته راځي چې پښتو ژبه مې هم دې روبوټ ته اضافه کړې او فارسي دری هم. زه په پښتو ژبه کلیک کوم، غواړم پښتو ژبه تاسو ته وښیم. دلته دوستانو په پښتو مې کلیک کړ. روبوټ موږ ته وایي چې د کیلي کوډ د ترلاسه کولو لپاره زموږ ټلګرام چینل ته لومړی جوین شئ. ټلګرام چینل ته د جوین کېدو لپاره دوستانو دلته ګورئ خپله د جوین بټن لیکل شوي 4 دانې دي. تاسو به دا هر یو وهئ او جوین کېږئ. به زه په دا لومړي جوین کلیک کوم. دا زموږ چینل راغی. دلته به تاسو دا جوین کوئ. بیرته راوځم په دوم باندې کلیک کوم. دا ډول یو صفحه راځي. دلته به دا سټارټ یا شروع باندې کلیک کوو. دغه اپ ته به هم یو ځل دغه ډول ننوځو. دا ډول یو ځل ننوځو. چې ننوتلو پورته ضرب وهو بیرته راوځو. دا هم ترسره شو. دریم جوین باندې دوستانو کلیک کوو. مکمل به دا جوین کو. په دریم جوین کلیک کوو. دا ډول صفحه راځي. دلته بیا سټارټ یا شروع باندې کلیک اخلو او په تمه کېږو دغه صفحه هم مکمله راوازه شي. چې وازه شوه نور ته نوځو. نور کوم خاص کار په دې کې نشته. دا هم وازه شو پورته ضرب وهو. د هغې څخه هم وځو. دریم هم ترسره شو. څلورم جوین چې لیکلی په دې کلیک کوو. په دې چې مو کلیک کو دوستانو بس دا هم د نورو په څیر ترسره کوو او نور خلاصیږي. نو دا چې تمام شو دلته لیکل شوي چې وروسته له جوین خپل ټلګرام نوم روبوټ ته ولیکئ. دلته اوس خپل نوم لیکو. مثالا زه نوم لیکم صدام. سنډ کوئ روبوټ ته. نو دلته دوستانو کوم چینل کېدای شي له موږ څخه پاتې روبوټ موږ ته وایي چې پورته چینلو کې مکمل نه جوین. یو ځل بیا چک کوو. جوین بټن وهو او له سره ګورو چې ټولو چینلو کې جوین یو که نه. ممکن کوم چینل له ما پاتې و دغلته نه یم جوین. دا هم سټارټ کوم. دا هم سټارټ مایننګ وهم. دې ته چې هم سټارټ مایننګ وهو دغه دا هم تمام شو. نو اوس به مشکل حلي. نو اوس دلته بیا خپل نوم له سره لیکو. زه نوم لیکم صدام سینډ کوم. نو دا د دوستانو زموږ راجسټر په دې روبوټ کې په کامیابۍ ترسره شو. روبوټ هم موږ ته لیکلي چې ستاسو راجسټر په کامیابۍ ترسره شو. اوس د کوډ د ترلاسه کولو لپاره دوستانو دلته ګورئ خپل لیکل شوي کیلي کوډ په همدې باندې کلیک اخلو. دلته دوستانو وایي چې د کوډ د ترلاسه کولو لپاره موږ باید خپل 3 ملګري روبوټ ته دعوت کړو دوستانو چې دا ډېر اسانه ده. 3 کسان دعوت دومره سخت هم نه ده. دلته خپله موږ ته یو لینک راکړل شوی ده. دا لینک کاپي اخلو او خپل 3 ملګري د دې لینک په واسطه دعوت کوو. یا که خپله نور ټلګرامونه لرو کولی شو هغه په واسطه هم دا لینک واسکو او کله چې 3 کسان مو پوره شو نو موږ ته کوډ راکړي. دلته اوس ګورئ دوستانو ستاسو لخوا دعوت شوي کسان دي. ما فعلا 4 کسان دعوت کړي خو چې تاسو دلته صرف 3 کسه هم دعوت کړل. وروسته له 3 کسانو له دعوت به خپل ټلګرامي نوم روبوټ ته لیکئ. چې 3 کسان مو دعوت نه کړل نوم مو مه لیکئ. تاسو ته کوډ نه درکوي. اوس ما خو 4 کسان دعوت کړي نو زه دلته بیا خپل نوم لیکم صدام سینډ کوم. نو دغه د دوستانو په مبارکۍ موږ ته د کوډونه جوړ شول. دلته اوس موږ ته لیکلي دي چې د کوډ د ترلاسه کولو لپاره د کیلي په نښه کلیک کړئ. دلته ګورئ خپله کیلي لیکل شوې دوستانو. په همدې کیلي به دوستانو کلیک واخلو. دلته دا ډول یو صفحه راځي. دلته به وازول یا اوپن ووهو. دلته دا ډول یو صفحې ته روبوټ موږ راوړي. دلته ګورئ د همسټر کامباټ 4 واړه ګیمونه شتون لري. دا وینئ هر یو ګیم شته چې د هر یو ګیم کیلي غواړو اوس به موږ دلته جوړو. مثالا غواړم چې د دې لومړني ګیم کیلي جوړه کړم. دلته به په دې جنریټ نیو باندې کلیک واخلو. ملګرو په دې زه کلیک اخلم. یو ایډز راغی. دلته پورته ضرب وهو. د ایډز نه وځو. ضرب وهمه ایډز نه وځم. دا صفحه راغله. دلته اوس دوستانو لومړی په دې کې به کلیک کړو. دلته غواړو څو کیلي جوړې کړو. مثلا 4 دانې. 4 مې کلیک کړو. دلته اوس سټارټ وهو. موږ ته اوس کیلي جوړئ.
سټارټ مې وواهه دوستانو. دلته 1% ده، په تمه کېږو دغه فیصدي 80 ته ورسېږي. دا چې کله 80 ته ورسېږي موږ ته 4 دانې کوډ راکوي. دلته هم خپله لیکلي چې 1 نه تر 3 دقیقو پورې انتظار وکوئ، دا تاسو ته جوړېږي. نو زه لږ صبر کوم دوستانو، دا فیصدي 80 ته ورسېږي او موږ ته کوډ جوړ کړي. نو دغه د دوستانو تقریبا 2 دقیقې هم نه وې وتې، دا فیصدي تر 40 لاړه. فرق نه کوي چې فیصدي تر هر څو پورې ځي، صحیح ده. خو دغه دې لاندې موږ ته کوډونه جوړ کړل، دا وینئ 4 دانې کوډ یې موږ ته راکړو. اوس به موږ دا کوډونه کاپي کوو هر یو او مسټر کامباټ کې به یې ورکوو. زه په دې لومړني کوډ زور اخلم، زور به نیسئ. دلته ګورئ کاپي آپشن موږ ته راکړي. کاپي مې وواهه. کاپي چې مو وواهه پورته دغلته ګورئ یو نښه ده، په دغه نښه به کلیک کوو. دا صفحه به ټیټه راوړو، بنده به نو چې بیا کوډونه ورکېږي او بیا مجبور له سره کار وکړو. نو دا مې وواهه، بیرته راځم مسټر کامباټ مایننګ ته. مسټر کامباټ ته راغلم، دا راوازوم او اوس به دا کلي وګورو چې موږ ته کار کوي، کلي ډېرېږي که نه ډېرېږي. زه داخلېږم مایننګ ته، نو دلته ور داخل شوم. دلته ګورئ ملګرو ما سره 10 دانې کلي دي. په همدې کلي نښه باندې کلیک اخلو. کلي په نښه زه کلیک اخلم. دلته ګورئ یو آپشن راغی ریډم. دغه ځای کې اوس دا کوډ ورته پیسټ کوو. دغه د ما واچوو چې پیسټ مې کړلو دوستانو. دلته اوس ګورئ همدا ریډم یې لیکلی، په همدې ریډم به کلیک واخلئ. نو دغه ګورئ سکسس شوله، کلي یې ومنله. مخکې 10 کلي وې، اوس څو شوې؟ 11. راځم اوس دا بل کوډ راخلم، دوم کوډ. دا هم زور نیسم، دغلته یې کاپي کوم. هر یو به بیل بیل دوستانو کاپي کوئ، صحیح ده. 2 کوډه به په ګډ نه دا مې هم کاپي کړو. بیرته پورته بټن وهم، راځم بیا د ریډم برخه کې اچوم، بیا ریډم وهم. نو دا بیا یې کوډ واخیسته. راځم بیا لاندینی اخلم دوستانو، دا مې هم کاپي کړو. نو بیا دلته کوډ وهم، دغه د ریډم بیا وهم، نو بیا ترلاسه کړو. راځم دا وروستنی هم اخلم، دا مې هم واخیسته او وځم دلته اوس بیا کوډ ورکوم. نو بیا ریډم وهم، دا وینئ سکسس شو. په کامیابۍ 10 کلي وې، 4 کوډه یې راکړل، 14 کلي شوې. اوس تاسو د ورځې کولی شئ نامحدوده کلي ترلاسه کړئ. دا ګورئ ما د لومړني ګیم اخیستې وه، 4 دانې پوره شوې. د نورو ګیمو ته هم تاسو کولی شئ ویب سایټ ته لاړ شئ او ځان ته کلي جوړې کړئ دوستانو. هېڅ کوم فرق نه لري. ویب سایټ تاسو ته یا زموږ روبوټ په وړیا ډول تاسو ته کلي درکوي، نو ګټه ترې واخلئ دوستانو. فری کلي تاسو ته درکوي، کلي هم ډېرې مهمه دي. نو دغه زموږ ویډیو وه، هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځي.